الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. الحديث. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کئی فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادو فرمائی: درې داسې اعمال دي چې د مؤمنو مسلمانو د انسان لپاره هلاکونکي دي. درې عملونه نجات ورکونکي دي او درې داسې صفات او اعمال دي چې ګناهونه یې په باندې معاف کیږي او درې حد داسې اعمال دي چې درجې یې په باندې پورته کیږي. فاما المهلکات، هر څه انسان هلاکونکي او تباه کوونکي دي، نو لومړی شح مطاع، هغه حرص او بخل ده چې دی د هغه تابع د شریعت احکام د هغه په وجه باندې ترې پاته او د هغه حرص په تقاضا چلیږي. دوم وهو متبع، هغه هوا او خواهشات دي چې دی د هغو تابع او د شریعت رعایت ترې پاته دا انسان هلاکوي. دریم واعجاب المرء بنفسه، مغرور کېدل دی یو بنده او انسان په خپل ځان باندې چې په خپل علم مغروري، په خپل عقل مغروري، په خپل تدبیر مغروري او نورو ته ځان محتاج نه بولي، د چا مشورې ته غوږ نه نیسي، نو دغه معجب انسان هلاکیږي. واما المنجیات، او هر څه نجات ورکوونکي دي یو انسان او مسلمان ته، نو هغه هم درې شیان دي. فرمایي: فالعدل فی الغضب والرضا، عدل کول، په انصاف چلیدل، انصاف رعایت کول، هم په حالت د غضب کې، د قهر کې، هم په حالت د رضا او د خوشحالي کې. العدل له انصاف څخه به تجاوز نه کوي. دوهم والقصد فی الفقر والغنا، میانه چلیدل په حالت د فقر او په حالت د ثروتمندي او د غنا کې. په دواړو حالاتو کې به په الله باندې باور وي، د الله د شریعت رعایت به کوي، په الله به توکل وي، نه به په حالت د فقر کې نه په ځان نه په اولاد باندې ډیر مشقت راولي، او نه به په حالت د غنا کې له چتي وځي او د شریعت له حدودو څخه د باندې وځي. او دریم شی چې انسان او بنده ته نجات ورکوي: وخشیة الله تعالی فی السر والعلانیه، ویره له الله تعالی څخه هم په پټه کې هم په ښکاره کې، په هر حالت کې الله ویریږي، د الله په ویره باندې ټول معاملات وکړي. واما الکفارات، هر څه کفارې دي چې د انسان ګناهونه پرې محو کیږي، انسان پرې پاکیږي، نو هغه هم دا درې شیان دي. فرمایي: فانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار د یو لمانځه کول او بندوبست یو لمانځه کول بعد الصلاة، پس له ادا دي مخکني لمانځه، چې د دوم لمانځه دپاره به هم په سوچ کې، هم به بندوبست کې، هم به په لحاظ و رعایت کې د هغه حالت به په نظر کې نیولی، دا د انسان ګناهونه معاف کیږي په باندې. دوهم و اسباغ الوضوء فی الصبرات، پوره او کامل اودس کول، ښه په احتیاط اودس مکمل کول په صبراتو، په تکالیفو کې، غیر نارمل حالاتو کې، که د یخ حالاتي او که د ډیرې ګرمۍ حالاتي، نو دی د اوداسه د کمال، د اوداسه د پوره کولو رعایت کوي. په دې هر څاڅ کې به د ده ګناهونه الله رژوي. دا د انسان د کفارې د ګناهو سبب ده. دریم ونقل الاقدام الى الجماعات، قدمونه اخیستل جمع ته او د عبادت ځایونو ته، د خیر محافلو ته، په دې سره په قدمو اخیستو باندې د ده ګناهونه رژیږي، د ده ګناهونه تویږي. دا د کفارې د ګناهو یو وسیله ده. واما الدرجات، هر څه درجې د مؤمن او مسلمان دپاره دي. فاطعام الطعام، د
د خدای تعالی وږي مخلوق ته خوراک ورکول، وږی لړمونې مړول، وږی نسې مړول، احتیاج یې دفع کول، دا د انسان کفارې درجې پورته کوي. و افشاء السلام او سلام عامول چې د اسلام شعار ده، دا په هر چا باندې اچول. حتی په صحابهو کې به ځینې صحابه صرف د سلام اچولو دپاره بازار ته تلل، نو دا د انسان درجې پورته کوي. او دریم والصلاة باللیل والناس نیام، او لمونځ په شپه کې کول، د تهجد لمونځ کول، الله ته په حضور درېدل په داسې حال کې چې نور انسانان ویده وي او د خوب وخت وي، نو دی په داسې حالت کې الله ته په راز و نیاز باندې ولاړ وي چې نه نورو انسانانو ته تکلیف رسیږي او هم په خپله له الله سره په عبادت باندې مصروف ده. نو دا هم د مسلمان او د مؤمن درجې پورته کوي. دا حدیث مبارک طبرانی را نقل کړی په معجم اوسط کې، او علماو ماهرانو د حدیث دا حدیث حسن حدیث بللی. الله دې موږ ته په دې هدایت. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.